کچره تاسو د الله تعالی د دریو نمونه د وظیفه شروع کړئ دا ټول انسانان هم به تاسو سره مینه محبت شروع کړي الله رب العزت هم تاسو سره مینه محبت شروع کړي او تاسو په زړه کې به د الله رب العزت لپاره مینه محبت پیدا شي نو د الله رب العزت د دریو نمونه د وظیفه کومه یو ده دا زه تاسو ته ښیم د الله تعالی د دریو نمونه زه تاسو ته په سکرین باندې لیکم نو د دې وظیفه تاسو شروع کړئ زما عزتمندو نو دا چې تاسو شروع کړئ که نه انسانان هم به د سره مینه محبت وساتي هر انسان دا غواړي چې ما سره د ټول خلک مینه محبت وساتي زما د عزت شروع کړي زما د احترام شروع کړي نو دا هر څوک غواړي نو انسانان هم تاسو سره مینه محبت شروع کړي الله رب العزت هم تاسو سره مینه محبت شروع کړي او تاسو په زړه کې به د الله رب العزت لپاره مینه محبت پیدا شي نو وظیفې ته تاسو غوږ کېږدئ ښه د الله رب العزت درې نومونه کم دي د الله تعالی درې نومونه دا دي یا الله یا رحمانو یا رحیمو څونه آسان دي دا درې نومونه دي یا الله یا رحمان یا رحیم دا به تاسو په ټوله ورځ کې صرف 100 پیرې برابروئ ښه 100 پیرې به دا تاسو په ټوله ورځ کې وایئ داسې به وایئ یا الله یا رحمان یا رحیم دا یو شو بیا یا الله یا رحمان یا رحیم دا دوه شو بیا یا الله یا رحمان یا رحیم دا درې شو نو داسې به دا تاسو 100 پیرې برابروئ ښه اوس څه ټایم کې به دا تاسو وایئ نو د دې څه مخصوص ټایم نشته چې کوم ټایم تاسو ته ملاویږي بس دا پکې ویلی شي که سهار ټایم کې وایي ستاسو خوښه ده ماسپښین کې کوئ که مازدیګر کې وایي ماښام کې ماسخوتن کې ستاسو خوښه ده او ستاسو مرضي ده چې کوم ټایم کې تاسو وایي او بله د مزې خبره پکې واورئ دا هم لازمي نه ده چې بس په یو ټایم کې به دا تاسو 100 پیرې برابروئ نه په ټوله ورځ کې دا 100 پیرې برابرول دي مطلب دا چې 100 یو ټایم کې ووایه 100 بل ټایم کې ووایه 100 بل ټایم کې ووایه 30 بل ټایم کې ووایه بس په ټوله ورځ کې دا 100 پیرې برابرول دي نو څونه اسانه وظیفه ده زما عزتمندو څونه لږ ټایم پې لګي او څونه اوچتې فایدې دي چې ټول خلک به د سره مینه محبت وساتي الله تعالی به د سره مینه محبت وساتي او چې الله تعالی د سره مینه محبت وساتي بس بیا بنده نور څه غواړي چې الله تعالی درته ملو شو نو بیا ټوله دنیا تا ملو شو بیا تا ته خوشحالي ملو شو بیا تا ته سکون ملو شو بیا ستا پریشانی هم ختم شوې بیا ستا ټینشن هم ختم شول مصیبتونه هم ختم شول د زړه ټول په ټول ارمانونه باندې الله رب العزت بیا پوره کړي نو کوشش وکړئ زما عزتمندو هر ملګري ته زما گزارش دی چې دا وظیفه تاسو شروع کړئ یا الله یا رحمان یا رحیم په ټوله ورځ کې دا تاسو 100 پیرې وایئ نو دا که فایدې به تاسو ته ملاویږي صحیح شوه نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې وظیفې باندې پوه شوي یئ که بیا هم کې تاسو ته څه خبرې څه سوال یو ځای کې پوه شوي نه یئ نو کمنټ کولی شئ زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم او تاسو پرې پوه کړم صحیح شوه جي په خپل هم په دې باندې کوشش وکړئ چې عمل وکړئ زما عزتمندو او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ ډیره شیر کړئ چې هغوی هم دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو ډیر خوشحاله باد وساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان